ما ته څوک دوه خبرې زیات یو کی ما ته څوک کنځلو کی ما پسې خبرې یو کی په دې چینل باندې ما چرېم د بدو جواب نه دی ورکړی او زما تاسو ته ټول د خواست دی چې د بدې خبرې جواب چرې مو ورکوي ولې چې تاسو د بدې خبرې انسر وکړو جواب هم ورکو نو اخوانو بیا یو سوال راځي تاسو بیا جواب ورکوي اخوانو بیا یو سوال راځي چې تاسو د لومبۍ بدې خبرې جواب ورنکوي ابدي به عمل ته ختم شي دا تعویذونه مطلب ما بچا باندې توبه خدای داسې نه دي کړي بس یو دوا دا د رونو دا هغه زه هر چاته وایم که څوک ماشومه میزاغه ته میره مال دوا کوه ما ته دوا کوه چې د نومي مسلمانۍ د دوا نه بل خصیص نشته نو حاجي صاحب سره زمونږ دغه دواګانو تعلق دی دغه د علم تعلق دی هغې راته ښې خبرې ښیي ښه نصیحت راته کوي نو دا خو یو قتل کول دي که نه هغې پسې نه ها د دوا تعویض یا د توړ چې څوک را باندې تعویضونه کوي دا ټول هر څه په شته زموږ په مذهب کې هم شته نو د ښه دغه دپاره د ښه تعویض دپاره یا وایي چې دا یو ښه خبرې دپاره یا د بدو نه د بچ کېدو دپاره کله کله د حاجي صاحب دې دفتر ته راځو تاسو یو نوم دی یو مقام مو دی یو شهرت مو پښتو فلم چې یقینا چې ما وی تاسو ثاني نشته تاسو خپل شکر الحمدلله په ټیک ټاک باندې راځي ډېر ښه انکم دي تاسو د ډرامو تاسو څخه کمی نشته د فلم تاسو څخه کمی نشته بیا هم تاسو د تعویذونو دی باندې په فن او په هنر باندې په دواړه مخ خپل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه مفیرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا یو ور بیا موجود ما په پیښور کې په د جان محمد سرحدي صاحب سره خواته قدرمنو کومګو ګورو د جان محمد سرحدي صاحب په دفتر کې کله یو جن راځي کله بل جن راځي کله یو وکټر راځي کله بل وکټر راځي خلک په چاپی لګي یاره دا څه چل دا څه چل دا چل یاغه چل نن زموږ سره د پښتو د فلم انډستری یو لوی سٹار عظیم اداکار چې موږ ګورو د دوی په کیریئر باندې موږ نظر واچو نو یقینا چې د دوی کیریئر چې کم دی هغه د پښتو فلم انډستری کې یقینا چې زه دوی ثاني نه وینم جهانگیر خان صاحب زموږ سره موجود دی زموږ د فار ډیر محترم دی زموږ د فار ډیر قابل قدر دی ډیر سینیئر دی او د جان محمد سرحدي صاحب زه تر راغلی سره د وسلور خبرې کو چې رسول راغلی څنګه راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال والد صاحب خیر سر جی څنګه علي شکر د الله زندگی څنګه تیری شکر د الله احسان دی د الله احسان دا راته جان محمد سرحدي صاحب زه تر راغلی ناشنا غوندي خبره نه جی دا استاد د پاره یا کې د شي د کتونکو د پاره دا ناشنا خبره ویل چې پړم بیزل باندې دسه په چینل باندې دا انټرویو ورکو په دې افیس کې دا ما په نور چینل باندې ویلي دی او ګرانو کتونکو تاسو ته مې په دې چینل باندې چې جان سرحدي صاحب مطلب دې سره زما تعلق د وسنه دی کوم وخت چې ما کوم دور کې پی ټی وی ډرامې کولې په هغه وخت کې بعد د اشتهارات زموږ په ډرامو کې چلیدل نو موږ چې کله خپل ډراما کتنو پای کې به بریک رالو په اشتهار به چلیدو نو دا هغه وخت نو ورسره زموږ انسیت ته نو بیا جان محمد صاحب مطلب والد صاحب دې چې کوم دی الله دې ول جنتونه ورکي دا غي په دور کې بیا راتلو دې سره به کېناستو غب شپ هم لګولو بیا موږ ته اغي دا فرق خودل چې ګوري دا تعویذونه یا جادو ټونه چې څومره ده دا یو حق ته دا شته دا په دې کورای ارز باندې په دې باندې یقین لري تاسو یقین چې بالکل څنګه بین لري ولې چې جادو خو زمنګ په نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې شوو کنه بیا دا غي توړ غي راستیو نو منګه لټون کو د توړ وساغه خلک خدای خبر چې سوق دي کوم چې دا کالا علم یا تور جادو کوي یا په د خلکو بربادي باندې تعویذونه کوي دغه کوي هغه لټون منګه چې نه کړي چې به سوق کوي دا تعویذونه چې ور شو منګه چې توبه خدای چا سره د دا یو شرک دی یو ظلم دی یو ظلم دی یو انتها ده یو ظلم یو انتها ده دا یو قتل دی انسان ته یو داسې غلط کې بیمار شي یا سبل څه چلو شي نو دا خو یو قتل کول دي کنه ناغي پسې ها د دوا تعویذ یا د توړ چې څوک را باندې تعویذونه کوي دا ټول هر څه په شته زموږ په مذهب کې هم شته نو د ښه دغه دپاره د ښه تعویض دپاره یا وایي چې دا یو ښه خبرې دپاره یا د بدو نه د بچ کېدو دپاره کله کله د حاجي صاحب دې دفتر ته راځو او دلته دې سره کینو مخکې به دې وارث صاحب الله دې وله جنت ورکړي اوس حاجي صاحب دی به دې سره کینو راځم کله کله خو د کیمرې ته مخامخ پړومبي ځل باندې راته کیمره پرته ده ټول تاسو مینه دلته تاسو یو نوم دی یو مقام مو دی یو شهرت مو پښتو فلم چې یقینا چې ما وی تاسو ثاني نشته تاسو خپل شکر الحمدلله په ټیک ټاک باندې راځي ډېر ښه انکم دي تاسو د ډرامو تاسو څخه کمی نشته د فلم تاسو څخه کمی نشته بیا هم تاسو د تعویذونو دی باندې دا نه جی نه ما تاسو ته ویل کړم چې زما دښمنی زما نیگیټیو تھینکینګ شته نه زما په مزغو کې چرته
بد یو دغه شتنه تاثیر شتنه زه چاته ماته که څوک دوه خبرې زیات یو کی ماته څوک کنزل وکي ما پسې خبرې وکي په دې چینل باندې ما چرېم د بدو جواب نه دی ورکړی او زما تاسو ته ټولو د خواست دی چې د بدې خبرې جواب چرې مو ورکوئ ولې چې تاسو د بدې خبرې آنسر وکړو جواب هم ورکو نو اخوانه بیا یو سوال راځي تاسو بیا جواب ورکوئ اخوانه بیا یو سوال راځي چې تاسو د لومبۍ بدې خبرې جواب ورنه کوي ابدي به ملته ختم شي د ښې خبرې جواب خو بار بار ورکوي او خو په زور یې ورکوي چې ښه خبره خورېږي نو هغې کې به هر انسان ته بیا د هر انسان خواهش به وي چې زه ښه خبره کوم نو ښه خبره خورېږي بده نه خورېږي که نه نو دا تعویضونه مطلب ما په چا باندې توبه خدای داسې نه دي کړي بس یو دوا ده د وروڼو دا هغه زه هر چاته وایم که څوک ماشوم مې زه هغه ته مېره ماله دوا کوه ما ته دوا کوه چې د نومې مسلمان د دوا نه بل خصیص نشته نو حاجي صاحب سره زموږ دغه دواګانو تعلق دی دغه د علم تعلق دی هغې راته ښې خبرې ښیي ښه نصیحت راته کوي ښه لار راته ښیي پیر صاحب سره دوه څلور خبرو کې بیا تاسو راځو السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام مراد ښه څنګه تاسو لا کله یو اکټر راځي کله بل اکټر راځي نن سره جهانگیر خان صاحب پښتو فلم انډسټري سوپر سٹار چې تاسو راغله سو وایي یره جی جهانگیر خان خو بس هر څوک پیژني جی صحیح ده کنه بلداري جی پښتو د فلم سرتاج دی بالکل جی دې کې شک نشته جی بلداري زموږ د والد صاحب سره تعلقات پاتې شوي دي جی هغه بستر کو موږ سره دعا سلام کوي جی زموږ مشران دي جی او راغلي دي موږ ډېر خوشاله یو جی ځکه چې والد صاحب له بتلو راتلو بیا هم د خبرې خو کیږي او نن راغلي د تاسو مخامخ ناشته او موږ سره هم غب شپ ولګي تاسو سره هم ولګي بس دا خبرې دي ډېر خلک وي چې دا فیران دوکي کوي دا کې موږ پیسې والی بیا موږ بس نمبر بن کی موږ بلاک کی یو څه بل څه دا حواله سره سوای او دا خو ګوره نن سبا خو تاسو له موږ ډېر زیاتو د سر د وختونو زیات پیران راغلي دي صحیح ده کنه زه خو بهر ویډیو کې وایم هر چا ته وایم جی چې پهله معلومات کوي کم پیر ته ورځي ګوري چې دی پیسې علي نمبر بیا بلاک کوي یا نه بلاک کوي نن سبا زموږ د مسافرونو ډېر زیات بهر نهستی جی سو ورته وي ير چا دو ير محبت مسله ده د مینې محبت مسله ده کور کې جنگ جګړې دي بے اتفاقی ده بس پیر ورته وي 6000 راواسو 10000 راواسو څنګه چې پیسې ورته ملو شي سار پیسې وای نمبر بس بلاک کیږي نو زه خو هر چا ته وایم چې پهله معلومات کوي بیا غزل ورځي جان محمد سرحدي واحد د اداره ده حکومت پاکستان نه رجسټرډ ده هغه د های کورټ نه لایسنسونه ورته ملو دي جی باقي چې کم د حکومت پاکستان خپل ټیکسونه ورکي زه دا نه يم چې زه صحیح جی دا د داسونه مینوالي د خلک مونږ ګوري د فیصله خپلو کی چې څوک صحیح دي څوک غلط دي او هر چا د بار بار حکومت لمزه بار بار خواست کوم چې د کم جعلي پیران دي د خلاف اکشن والی هر چا د پته ولګي صفائی پته ولګي بالکل پته ولګي او چیک دي چې چا سره لایسنس شته یا نشته ده خو واحد جان محمد سرحدي ما خو درته چې های کورټ رجسټر های کورټ اجازه ورکړې دي او هر څوک دی راځي کم ځای کې چې خلک مایوس شوي دي یو ځل د الله په فضل کې ټرایو کی کوشش دیو کی الله به مسلې حل کوي موږ نشو کولای جی خپل کوشش په ورته کوو جی ان شاء الله د الله په فضل خبر ګارانټي سي مورې چې کوم پیسې راکړي د پیسو به ګارانټي وي جی خدا را خاصه کار یو نشو خپل پیسې دی وایي جی اټیک شو قدرمنو جهانگیر صاحب سره اخیری کې 200 خبر جهانگیر صاحب اخر کې کتون کو د سم میسج ورکو د پیر صاحب په حواله سره د پیر صاحب په حواله سره چې د هر دغه کې دا وایم او خپل مرګرو ته وایم چې نه ته خو نه وایم زما څومره مرګري دي هغه ټول ته وایم چې وختي تاسو هغه خبره حاجي صاحب ته پوسو کو چې ډېر جعلي خلک راوتی دي او نو ما مخکې دا خبره کړې و چې زموږ پښتون جاهل نه دی خو ساده به انتها دی کنه ډېر زر نو د خپل سادهګۍ نه یو کلاس یا یو پوړې بره شي د سادهګۍ نه یو پوړې بره شي نو بیا به نه دوکه کېږي د پخوانه پیژنم د پخوانه زما تګ راتګ دی کنه نو زما خو بدا د غشتا نو تاسو تحقیق کوئ د تحقیق نه بغیر یو کار م کوئ عدل تر تک څه بیا نه چې دوکره سره شو دا ولی موږ پښتنو کې یو دا کار دی چې چاره ته دوخ کې توي کې نو بیا توبه خدای تراغه پورې نه پری تر څو پورې ملاغه وخت کې وچی کړی نه کنه کې دې شغه د دروغ جړه کوي فریاد کوي منګه به یقین کو منګه خو الله باندې یقین کو داغه په غوخ کو یقین کو ولی شر ظاهر ګوري نو ظاهرم پاغیم لک چان بین کوي دا چې کوم دور روان دي دور کې خو دوکا کول د یو منټ کار دی کنه نو دوکې نه پخپل ځان ساتي اوس اجي سه کوڅه په کوڅه نشي ګرځي دی کنه زاغه مزاغه نو دا تاسو تحقیقات کوي زه معلوموي چې زه معلوم کوي کاډیو ګوري تحقیق کوي پس استر ګور راشي ضرور راشي اړیر مننه جهانگیر صاحب قدرمنو دا د پښتو فلم انډسټري سوپر سٹار عظیم اداکار جهانگیر خان صاحب چې موږ سره خبرې تر وګړو غب شپ مو سره ولګو یقینا چې ډیر زیات نایس انسان دی اوس په دې اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان